لا تحزن، د اندېښنو په ګردابونو کې د هیلو او خوښیو څرک. د عربي نړۍ د پیژندل شوي لیکوال ډاکټر عایض القرني د شاهکار اثر لا تحزن پښتو ژباړه چې استاد فرید احمد هلال کړې ده، زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. پریکړه کول. الله تعالی فرمایي ژباړه: ای پیغمبره، دا د الله تعالی لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډیر نرم خویه جوړ شوی. که داسې نه وای او ته توند خویه او سخت زړی وای، نو دا ټول به ستا له شاوخوا نه خواره شوي وو. د دوی خطاوې وبخه، د دوی لپاره بخښنه وغواړه او د دین په چارو کې هغو ته هم په مشوره کې برخه ورکړه. بیا چې ستا اراده پر کومه رایه ټینګه شي، نو پر الله تعالی توکل وکړه. د الله تعالی هغه خلک خوښیږي چې د هماغه په ډاډې نه کار کوي. د پریکړې کولو پر مهال ډیر خلک لاندېښنې او دوزړتوب سره لاس او ګریوان وي. انسان باید په ټولو چارو کې مشورې وکړي او الله تعالی نه خیر وغواړي. تر لږ فکر وروسته دی د ښه ګمان او ښه اټکل پر پلي کولو اقدام وکړي. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم پر منبر ناستو. له خپلو یارانو سره یې د احد د غزا په اړه مشوره کوله. هغوی ورته د غزا لپاره مدینې نه د بهر وتلو مشوره ورکړه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له واره زغره راوغوښته او توره یې راواخیسته. یارانو یې ورته وویل چې ای د الله تعالی رسوله، ښایي ته موږ غزا ته اړ کړی یې. که تاسې په مدینه کې پاتې کېدل غواړئ او دا درته غوره ښکاري، نو موږ خپلې خبرې بیرته اخلو. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل چې له هیڅ یو پیغمبر سره نه ښایي چې هغه دې زغره واغوندي او بیرته دې مخکې تر دې وباسي چې الله تعالی د ده او د دښمن ترمنځ پریکړه نه وي کړې. یعنی له واره یې د تلو پریکړه وکړه. هو، مسأله دوزړتوب ته اړتیا نه لري، بلکې تصمیم او هوډ ته اړتیا لري، ځکه چې بهادوري او مشري د پریکړې پر عملي کولو منځته راتلی شي. له بله پلوه دوزړتوب پریکړې اغېزمنوي، همت سستوي، تصمیم او هڅې شنډوي. له دې امله دوزړتوب درمل نه بلکې یوه ناروغي ګڼل کیږي. دغه راز پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د بدر د سترې تاریخي پیښې په اړه له خپلو یارانو سره مشوره کړې وه. الله تعالی فرمایي ژباړه: او د دین په چارو کې هغو ته هم په مشوره کې برخه ورکړه. بل ځای فرمایي ژباړه: خپل چارې په خپل منځي مشورې سره سرته رسوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مرتدانو په خلاف د جګړې په اړه له خپلو ملګرو نه مشوره غوښتې وه او هغوی د جګړې په نه کولو مشوره ورکړې وه، تر دې چې الله تعالی د دغه جلیل القدر خلیفه سینه د جګړې لپاره پراخه کړه، ځکه دغه جګړه د اسلام سرلوړي او د فتنې له منځه وړل وه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: زما د پر هغه ذات قسم وي چې د هغه په لاس کې زما ساده، زه به ارومرو د هغه کسانو پر ضد جنګیږم چې د لمانځه او زکات ترمنځ توپیر کوي. په الله تعالی قسم کوم چې که چا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته له اوښ سره د ګونډې پړی ورکاوه او له ما نه یې وسپماوه، نو هم به ورسره جهاد وکړم. د مؤمن طبیعت: مؤمن د تل لپاره ثابت قدم او هوډمن وي، لکه چې الله تعالی فرمایي ژباړه: په حقیقت کې خو مؤمنان هغه دي چې پر الله تعالی او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړی وي، بیا هغوی څه شک ونه کړي. او همدا شان د کافرانو په اړه فرمایي ژباړه: هغوی په هماغه خپل شک کې سرګردانه دي، پر دې سربیره خپل ژمنې ماتوي. تاسې ته پکار ده چې کله درته سمه لار معلومه شي او غالب ګمان دې پرې راشي، نو بیا په ډاډه زړه مخ په وړاندې درومه. یو کس چې د ښځې په طلاقولو کې دوه زړی و، نو یو پوه کس ته ورغی او مشوره یې ترې وغوښته چې باید څه وکړي. هغه پوه کس وپوښت: له دغه ښځې سره دې څومره کلونه تیر کړي دي؟ 4 کاله. له 4 کالو راهیسې له صبر نه کار اخلي. هو، سمه ده چې له صبر نه کار اخیستل پکار دي، خو تر کومه عقلمند هغه څوک دی چې د یوه شي په اړه فکر کوي چې د هغه لپاره څنګه دی ورسره تلل کولی شي که نه، او تر هغې وروسته یې د اقدام په اړه کلک هوډ وکړي. یو شاعر وایي: د هغه څه درمل چې ستا زړه نه غواړي همدا ده چې ورڅخه بیل شي. د څېړنو او تجربو په رڼا کې دوزړتوب او وریانتا په 4 مسئلو کې ډیر پیښیږي. لومړی، د تحصیل او زده کړې پر مهال د تخصص او رشتې غوره کول دي چې د دوزړتوب له امله ډیر ګران بیه وخت له لاسه وځي. دویم، د یو مناسب کار غوره کول چې ډیر خلک په دې نه پوهیږي چې څه ورسره ښایي او څه نه. دریم، همداراز د ځان لپاره د ښځې انتخاب دی چې ډیر ځوانان یې له دوزړتوب او وریانتا سره لاس او ګریوان کړي، چې په دې معنا چې د ښځې په انتخاب کې خپله ومني او که د مور، د پلار ومني او که د ورور، د تره ومني او که د ترور. څلورم، د طلاق مسئله ده چې یو زیات شمیر خلک یې له دوزړتوب سره مخ کړي، په دې معنا چې طلاق یې کړي او که نه، دغه د اوسپنو نینې وچیچي او که نه.
له دغه ټولو خبرو نه موږ بیرته همدې خبرې ته راګرځو چې انسان باید ارومرو تصمیم ولري، ټیکاو او هوډ ولري، پریکړه او پر الله تعالی توکل ولري او په دوزړتوب سره خپل لوړ همت ټیکاو او پایښت لاس ورنکړي. د سیلاب په شان چټک اقدام، د توري په شان تیزوالی، د زمانې د تصمیم غوندي تصمیم نیولو سره دغه شعر مصداق وګرځوه چې د ډګر اتلان له واره پریکړه کوي، د پایلو له پانوي پرته ډګر ته کیوځي. څه چې کري هغه بری به. ډیره د حیرانتیا خبره ده نورو ته وایو چې له سړو مغزونه کار واخلئ او خپله اور اخلو، له نورو نه څخه غواړو خو خپله مو په جیب کې لړم پروت وي، له ویرې لاس نه ورښکته کوو، له نورو نه وفا غواړو خو خپله وفا نه کوو. موږ ته پکار ده چې له نورو څنګه تمه لرو لومړی باید ځان هغسې جوړ کړو. لکه ابن رومي عربي شاعر وایي ډیره ناشنا خبره ده چې غواړئ خلک له تاسې سره ښه چلن او غوره اخلاق وکاروي خو خپله په بد اخلاقۍ ورسره مخ کیږئ. لومړی پرې خپله عمل وکړه. زموږ نیکمرغي په دې سره بشپړتیا مومي چې تر هر څه له مخه له خپل خالق سره معاملې سمې کړو، بیا له مخلوق سره. بل ته نصیحت کول اسانه دي خو خپله پرې عمل کول ګرانه خبره ده. لکه چې الله تعالی فرمایي ژباړه، ایا تاسې نورو ته د ښې لارې غوره کولو لپاره وایاست او خپل ځان هیروئ؟ په داسې حال کې چې تاسې کتاب لولئ ایا تاسې له پوهې نه هیڅ کار نه اخلئ؟ همداشان د هغه چا په اړه په حدیث شریف کې دي هغه څوک چې بل ته نصیحت کوي خو خپله پرې عمل نه کوي نو داسې کس به اور ته وغورځول شي او د خره په څیر به پکې تاویږي. نور دوزخیان به یې پوښتي چې له تا سره ولې داسې کار کیږي؟ دا به په جواب کې وایي چې ما به تاسې ته نصیحت کاوه خو خپله به مې پرې عمل نه کاوه. مشهور واعظ او خطیب ابو معاذ الرازي په ژړا شو نو خلک یې هم وژړول. پخوانیو خلکو به چې کله چاته د خیرات امر کاوه نو لومړی به یې په خپله صدقه ورکوله، نو بیا به یې خلکو هم خبره په ښه ډول منله. رښتینی راحت په جنت کې دی. الله تعالی فرمایي ژباړه، په حقیقت کې موږ انسان په سختۍ کې پیدا کړی دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله وپوښتل شو چې انسان چیرته او کله راحت مومي؟ هغه په جواب کې وویل هله چې لومړی یې پل په جنت کې کېښود ځکه رښتینی راحت هماغه دی. جنت ته له ننوتو وړاندې هیڅ راحت نشته ځکه دنیا د راحت کور نه دی بلکې دنیا خو د حوادثو دردونو او کړاوونو او دردونو کور دی. د یو شاعر په وینا د دنیا په فطرت کې خړپړتیا پروت دی او ته بیا هم غواړي. ته څنګه کولی شې د وړو له کور نه خړپړتیا لرې کړي؟ راحت په اصل کې د الله تعالی په عبادت کې نغښتی دی. په دې معنا که د دلته عبادت وکړ نو جنت ته به لاړ شي او رښتینې سوکالي به د په برخه شي. او دا چې کافر په دې نړۍ کې د خپلو نیکو بدله غواړي نو وایي چې ژباړه، ای زموږ ربه د حساب له ورځې نه مخکې زموږ برخه موږ ته په بیړه راکړه. یو ملګري له نایجیریا نه خبر راکړ چې مور مې د تهجد المانځه ته راپاڅوي نو یوه شپه مې ورته وویل لږ خو مې راحت ته پرېږده. هغې وویل بچیه دغه کار خو ستا د راحت لپاره کوم چې جنت ته لاړ شي او هلته خوښ ژوند ولري. له نرمۍ څخه کار واخله نو هدف به ترلاسه کړئ. د نرمۍ په اړه ډیر شواهد دلایل او تجربې تر مخه تیرې شوي. په حقیقت کې نرمي هماغه شفاعتګر دی چې د نرمۍ په اړه ډیر شواهد دلایل او تجربې تر مخه تیرې شوي. په حقیقت کې نرمي هماغه شفاعتګر دی چې د اړتیاو په له منځه وړو کې سپارښت نه ردیږي. ته فکر وکړه چې د دوو دیوالونو ترمنځ یوه نرۍ لار تللی چې فقط یو ګاډی پکې ډیر په ګرانه تیریدی شي نو ارومرو به موټروان پکې له احتیاط او نرمۍ نه کار اخلي. خو که څوک په نرۍ لار کې ګاډی زغلوي نو ارومرو به ترې ګاډی له ښي او کیڼ دیواله سره وجنګیږي او ګاډی به خرابیږي او څومره چې بیړه وي هومره به لا پسې ځنډیږي. خو که د تیزی پر ځای په نرمۍ ولاړ شي نو نه به یې ګاډی خراب شي او نه به ځنډ شي. همداراز که موږ د کور په برنډه کې په ګلدان کې یو ګل نال کړو او لږې لږې اوبه ورته ورواچو نو ګل ته به یې ګټه رسیږي. او که موږ پرې سطل اوبه په شړک سره ورواړو نو ګلبوټی به لمبې خراوځي او د ګټې پر ځای به اوبه ورته لا پسې زیان واړوي. سره له دې چې په دواړو حالتونو کې بوټي ته اوبه وراچول کیږي خو لارې چارې بدلې دي. یعنی په سختۍ سره اوبه وراچول تازه نال کړي ګل ته زیان او په نرمۍ سره اوبه وراچول ورته ګټه رسوي. همدې ته ورته بیلګه دا هم د که څوک جامې په کراره وباسي نو جامو ته یې څه زیان نه اوړي خو که څوک یې درز سره وباسي نو جامې به یې بېڅېرېدو پاتې نه شي. لږ تر لږه تڼۍ خو به یې ارومرو شلیږي. د لطیفې په ډول کله چې د یوسف علیه السلام ورونو د یوسف علیه السلام کمیس راوړ او پلار ته یې دروغ جوړ کړ چې یوسف علیه السلام رانه شرمښ وخوړ نو دغه دروغ یې داسې ونیول شول چې په کمیس کې له سره لږ ځای هم شلیدلی نه و ځکه هغوی په نرمۍ سره ترې کمیس ویستلی و یا هغه په خپله خوښه ویستلی و. که شرمښ په رښتیا یوسف علیه السلام خوړلی وای نو کمیس به یې څه ناڅه شکېدلی بلکې جرړې جرړې شوی وای. نبوي ارشاد دی چې ستا نفس پر تا حق لري
دلته د رفقت او نرمۍ په اړه یو روزنیزه معادله شته او هغه دا چې چنچڼه د شاتو موچۍ ته ورته نرمي او رفقت نه لري. په حدیث کې راځي چې مؤمن د شاتو د موچۍ په څیر دی چې سپېڅلي خواړه خوري او سپېڅلي راپیدا کوي او ډنډر نه ماتوي. د شاتو موچۍ هیڅ کله هم ګل ته زیان نه رسوي، بلکې په ډېر رفقت او نرمۍ یې رس او عرق څټي او خپله موخه ترلاسه کوي. خو چنچڼه بیا هسې نه ده، ځکه هغه که پر ګل ورغوټه کېږي ته به وایې برید پرې کوي، ځکه هر څه یې له منځه وړي، ډنډر یې ماتوي، پاڼې یې رژوي. له دې سره ماته د هغه هندي رسام کیسه را په زړه شوه چې یوه ډېره ښکلې او په زړه پورې تابلو یې داسې انځور کړی و. یوه وږې او لالهان د چنچڼه د غنمو په یوه داسې وږې پورې نښتې وه چې له دانو ډک دی. د وخت پاچا دغه تابلو د خپل دربار یوې ډډې ته ځړولې وه چې هر څوک یې په لیدو خوښیږي او له رسام څخه یې مننه کوي. یوه ورځ یوه بېوزله او فقیر سړی له کومې خوا د میلمنو په ډله کې دننه ولاړ. هلته خلکو د لوحې په کتلو سره خوښي څرګندوله او رسام نه یې مننه کوله. خو فقیر له واره پر دغه لوحې په نیوکې کولو سره وویل چې دغه لوحه بیخي ناسمه ده. ټولو خلکو ورته په غوسه وکتل چې ټول خلک یو څه او ته بل څه وایي. پاچا وویل تا سره څه فکر او نظر شته؟ فقیر وویل د دغې لوحې رسم او انځور بیخي ناسم دی، ځکه د غنمو په وږي پورې چنچڼه نښتې ده او وږی بیا هماغسې نیغ ولاړ دی. سره له دې چې چنچڼه کله د غنمو په وږي کینی نو د خپلې بېباکۍ له امله وږی یو لور ته کږوي، نو له دې امله دغه انځور ناسم دی. پاچا او درباریانو ټولو د ده خبره ومنله. له دې سره جوخت پاچا امر وکړ چې لوحه راښکته کړي او د رسام جایزه دغه فقیر ته ورکړي. په انساني توکم کې نرمي د هر خیر کلي ده چې نفسونو ته خوښي او نیکمرغي وربخي. الله تعالی د خپل ګران پیغمبر په اړه فرمایي ژباړه: ای پیغمبره، دا د الله تعالی لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډیر نرم خویه جوړ شوی. که داسې نه وای او ته توند خویه او سخت زړی وای نو دا ټول به ستا له شاوخوا نه خواره شوي وو. د دوی تیروتنې وبخه، د دوی لپاره بخښنه وغواړه او د دین په چارو کې هغوی ته هم په مشوره کې برخه ورکړه. بیا چې ستا اراده پر کومه رایه ټینګه شي نو پر الله تعالی توکل وکړه. د الله تعالی هغه خلک خوښیږي چې د هماغه په ډاډینه کار کوي. د زړه خوښي. طه حسین چې د مصر نامتو ادیب دی د غایب په صیغې سره د ځان په اړه داسې وایي: ځان ورته د نورو انسانانو په څیر انسان ښکارېده، ځکه دا هم د هغوی په څیر زیږېدلی، د نورو په څیر ژوند کوي، د نورو په څیر خوښي هم لري. څنګه چې هغوی ګټي او لاسته راوړنې لري، خو دی هغسې روږدی نه شو او زړه یې هسې ډاډمن نه شو. د خلکو او نورو شیانو ترمنځ یوه پرده واټن منځته راغلی چې په ښکاره خوښ او نیکمرغه ښکاري، خو باطن یې د اندېښنو او ګډوډۍ طرحې او ویرې په یوه داسې بېپایه دښته کې اوسېږي چې له سره پوله نه لري، نه څه نښې لري، نه رسنیو ته لاسرسی لري او نه د دې هڅه کولی شي. شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي زړه کله ناکله د خوښۍ داسې حالت هم مومي چې که جنتیان یې وانګیري نو لا به پسې خوښ او وویاړي. د نیکمرغۍ لپاره لاندیني اصول په پام کې ولرئ. ایمان غمونه، اندېښنې او له زړه نه ناوړه اغیز لري کوي. ایمان د لمونځ کوونکو محراب او عابدینو د روح غذا ده. په تیرو پسې مه ګرځه، تل پر تقدیر راضي او له الله تعالی څخه د روزي په ویش خوښ اوسه. د الله تعالی یاد زړونو ته ډاډ وربخي، ګناهونه مینځي. الله تعالی پرې له انسان څخه خوشحالیږي او له آفتونو څخه د خلاصون لامل دی. که چا سره څه ښېګړه وکړي نو له هغه څخه د مننې تمه مه کوه او بدل یې یوازې له الله تعالی څخه وغواړه. چې سبا کړې نو د بیګا انتظار مه کوه او خپل ژوند د همدغې ورځې په چوکاټ کې عیار کړه. مستقبل تر راتلو پرېږده چې راشي بیا ورسره وګوره. زړه له حسد، کینې او نفاق نه تل پاک وساته، نو خوښه او نیکمرغه به یې. له خلکو سره یوازې د خیر په چارو کې ونډه اخله او له بېګټې چارو څخه یوازیتوب غوره کړه. کتاب تر ټولو ښه او غوره ملګری دی. په ملتیا یې وویاړه، په سفر او حضر کې یې له ځان سره ولره. له علماو او نیکانو سره ناسته ولاړه ساته. د کائنات د نظم په څیر ته هم خپل کور، دفتر، خوراک او ټولې چارې منظمې کړه. په ځمکه ګرځه، ښېرازې سیمې او باغونه ګوره او د الله تعالی په کائناتو کې فکر کوه. تل سپورت کوه، له سستۍ او لټۍ څخه ځان ساته او اوزګارتیا هم په کار راوله، نو تل به چټک او چالاک اوسې. د تاریخ کتابونه لوله، له کیسو او ناشنا پیښو نه یې پند اخله. په خپل ژوند کې نوښت رامنځته کوه، ځکه انساني طبیعت نوښت خوښوي. له چایو، قهوې، چلم او سګرټ نشهیي توکو له کارونې نه ځان ساته. د خپلو کالیو پر پاکوالي سربیره مسواک او خوشبو کاروه.
چې د شخصیت ظاهري اړخ مو هم زړه راښکونکی وي. د داسې کتابونو له مطالعې نه ډډه وکړئ چې د نهیلۍ او بېزړتوب لور ته راښکل کوي. دا له یاده مه باسئ چې الله تعالی بخښونکی او ګناهونه پر نیکیو بدلونکی هم دی. پر دین، عقل، روغتیا، پاکلمنۍ، روزۍ، بچو او داسې نورو نعمتونو د الله تعالی شکر وباسئ. له هغه چا څخه پند او عبرت واخله چې نه عقل لري او نه صحت، نه سترګې لري او نه غوږونه، نه پښې لري او نه لاسونه، او که دا ټول شیان لري خو په بند کې پراته دي. په سوچ او فکر سره د قرآن شریف تلاوت کوه. دا یادولو کوښښ یې کوه، ځکه چې په دې اندېښنې له منځه وړل کیدای شي. پر الله تعالی توکل وکړه او خپل ټولې چارې هم هغه ته وسپاره او پر پریکړه یې خوښ او راضي اوسه. هغه څوک وبخښه چې پر تا یې تاثیر کړی. له خپلو خپلوانو سره اړیکې مه پرې کوه، او که څوک در سره اړیکې پرې کوي نو ته یې کلکوه. لا حول ولا قوة الا بالله ډیر وایه، ځکه دا د سینې د پراخۍ، د حالاتو د سمون او د الله تعالی د خوښۍ لامل دی. که د استغفار ډیر وویل نو د رزق دروازې به تل ستا لپاره پرانیستې وي. پر دې خو باور ولره چې تر هرې تنګسي وروسته راحت او تر هر غم وروسته خوښي شته، ځکه چې حالات پر یو شان نه پاتې کیږي. پر الله تعالی ښه ګمان لره او د هغه له رحمت څخه مه نهیلی کیږه. خلکو ته خیر ښېګڼه وړاندې کړه، پخپله به هم خوښ او نیکمرغه اوسې. پر چا بدګماني مه کوه، وهمونه او فاسد خیالات شاته وغورځوه، ځکه چې دا خپله ناروغي ده. باور ولره چې یوازې ته پر غم او اندېښنه اخته نه یې، بلکې تر تا پرته هم بلا خلک پرې اخته دي. باور ولره چې د غمونو او اندېښنو لوړو او ژورو له امله زړه ژوندی کیږي، د لیدو او اورېدو ځواک پیاوړی کیږي، اجر او ثواب لاسته راځي. پیښو ته مه تسلیمیږه او له ناوړه خپرونو، تاویلو، ماویلو نه ډډه وکړه. د لټانو او تنبلو خلکو له ملګرتیا نه ډډه وکړه چې دا یو ډول رواني ناروغي ده. په جمع سره د لمانځه کوښښ کوه. په ژوند کې به د خیر او برکت وي. د تکبیر اولا را لاندې کولو هڅه کوه، نو لمونځ به دې نه بېجمع کیږي. له هر ډول ګناهونو نه ځان ساته، ځکه چې دا د ټولو غمونو او اندېښنو زیږنده ده. خپلو دښمنانو ته ښکنځل، ستغې او سپورې ستا شخصیت زیانمنوي. له دې نه ډډه وکړه. باور ولره چې ستا غیبت کوونکی خپلې نیکۍ تا ته دربښي. تل زړور، هوډمن او ثابت اوسه. خپل همت او عزم له لاسه مه ورکوه. له سخانه کار واخله، ځکه په دې سره سینه پراخیږي او د زړه خړپړتیا لرې کیږي. د شرارت مخه په نیکۍ سره ونیسه او د خلکو په وړاندې له نرمۍ نه کار اخله، چې دا به ستا دوستان ډیر او دښمنان را کم کړي.